ماشوم وم د جنت په بستره ویده کېدمه څه وخت و د مرکۍ په زنګانه ویده کېدمه او زه ان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د اللهو به نه و نه ویده کېدمه د هیله ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلام او مینه تمه دا ښه به وئ جوړ به وئ او د صحت په کلیو کې به نغښتي وئ قدرمنو ملګرو شاعرانه بنډار خپرونه در پیلوم نن زما سره پخوا کې په شاعرانه بنډار خپرونه کې عبدالله پیکار صاحب شتون لري خوشبختانه به ووایم چې پیکار صاحب زموږ سره په شاعرانه بنډار خپرونه کې شتون لري پیکار صاحب ډېره زبردست شاعري کوي د پښتو د ادب لپاره یې ډېر زیات هلې ځلې او کوششونه کړي نو راځو د ده څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې هم ترې وکړو نو پیکار صاحب لومړی خو زموږ د شاعرانه بنډار خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکله یې وایم ستړی مه شئ مننه ژوندي اوسئ د بیا اړتیا ده چې ما هم در سره وکولی شو ګډون وکړم ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه پیکار صاحب زه خو وایم چې سر کې سم د واره د اورېدونکو د ادبي تندې د غوړېدا په خاطر به یو غزل درنه واورم په سترګو ما یو که غزلې مې دوستانو ته سابقه وي بخښنه غواړم ځکه نوي ډېر وخت وشو چې ما شعرونه نه دي لیکلي نو شعرونه به مې ټول ساړه وي هیله ده چې د ملګرو خاطر ستا د خولې یاور پیکار صاحب زړه کې مې روان څپه څپه د درد دریاب دی زړه کې مې روان څپه څپه د درد دریاب دی چا په نیمه شپه سور کړی بزم د رباب دی ستا د وصال تنده مې په ټول ذهن خوره ده ستا تصویر مې سترګو کې روان لکه سراب دی ستا د نامه توري مې د زړه پر تخته نقش دي ستا د نامه توري مې د زړه پر تخته نقش دي دا مې له اوله تر ازله انتخاب دی ډېر ښه دی واه ټول سرور یم خو خصلت مې دی له خاورې ټول سرور یم خو خصلت مې دی له خاورې شین مې د وجود پر ځمکه بوټی د شراب دی ډېر ښه لا خو غورځېدلی د ښکلا له هسکه نه یم لاس مې غځولی لا د ستورو پر تناب دی ډېر زبردست دا بیا اورو لا خو غورځېدلی د ښکلا له هسکه نه یم لاس مې غځولی لا د ستورو پر تناب دی زړه زما هنداره ده د واړو کائناتو ما ته د ژوند هر راز بې پردې او بې نقاب دی لاس چې د ودا په وخت کې درکړم درته ګورم دا مې اشتیاق مه ګڼه دا مې اضطراب دی ډېر زبردست دی ډېر عالي دی پیکار صاحب محترم غزل مو در څخه واورېد او نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو پیکار صاحب ډېر وخت هم کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي نو که د چاپ شوو او ناچاپ شوو اثارو په هکله لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ زما لومړنی شعري اثر 2000 کال کې چاپ شو خوشحال جان انځور چاپ که او د هغې نه وروستو هماغه اثر د یو څه زیاتونو سره بیا مومند کتابخانې چاپ که خو متاسفانه په همدغومره وخت کې زما خپله تنبلي او مجبوري دواړه د دې باعث شو چې د نثر او نظم وروستۍ لیکلې نمونې مې چاپ له ونه سپارل شوې او خپله تنبلي مې هم پکې وه او مجبوري مې هم پکې وه مجبوري خو د ګېډې د دوزخ د ډکولو دپاره دومره وخت پیدا نه شو چې بیا شاعري کول خو پرېږده چې هغه شاعري راټوله کړمه چاپ یې کړمه او تنبلي دا وه چې ځینې خلک تر ما هم ډېر بوخت دي خو ډېر تکړه خلک دي چاپولو کې ډېر تکړه دي لیکلو کې هم ډېر تکړه دي پیکار صاحب ځینې شاعران په سوشل میډیا باندې د ډېر تشویق له امله کال 2 کاله 3 کاله شاعري وکړي او وروسته بیا کتاب چاپ کړي نو تاسو هغوی ته په کوم نظر ګورئ زه فکر کوم چې که چېرته یو څوک په 2 میاشتو کې هم ښه شاعري وکړي او چاپ کړي ښه خبره ده مهمه موضوع د کیفیت ده او که چېرته داسې وي چې هغه د یو چا په شعر کې هغه تمنه نه وي چې خوند وکړي ما یو ورځ د مرحوم سعدالدین شپون نه پوښتنه وکړه چې ستا په نظر ښه هنر کم یو دی
ډېر لنډ او ډېر د پولي پټي په ژبه یې ویل کوم شی چې خوند کوي دا وایي ښه هنر دی. د دې په ځای چې دا راته تشریح کړي چې څه لوړ خیال لري او څه ژور فکر لري، مبادي څه وي مباني څه وي، بدي څه وي بیان څه وي، لنډ یې وویله کوم شی چې ډېر خوند کوي دا ډېر ښه هنر دی. نو که څوک ښه معیار ته رسېدلی او په ښه معیار برابره شاعري وکړي وخت ورته نه دی قید. دا دی اوس ما 20 کاله کېږي چې یعنې د 2000 نه دې پلو دا دی 20 کاله وشو که نه 20 کاله کېږي چې ما تنبلي وکړله او هغسې چې زما د ملګرو توقع وه مانه د دوست زما د محیط توقع وه مې نه کولی شول. زه هېڅ وخت هم دا نشم توجیه کولی چې ګوندې ما دې ته صبر وکړو چې زما شاعري پخه شي او دا مې تقریبا د 20 کالو پخوا شعر درته وویل. پیکار صاحب د شعر تعریفونه هم بلا زیات اورېدلي د بېلابېلو شاعرانو له خولې، نو ستاسو په اند شعر یعنې څه او شاعر یعنې څه؟ بیخي دومره ډېر هم دا تعریفونه او د ډېرو خلکو نه اورېدلي دي چې یو خو دا دی چې په اجتماعي ژوند کې یا په اجتماعي مواردو کې یا په اجتماعي علومو کې دغه تعریفات چې دي دا داسې فورمالتیک نه دي او د ساینسي علومو نه فرق هم همدا دی د دې چې هېڅ شی هم پکې نهایت نه دی. نو دغه شانتې دا تعریفات چې دي د ډېرو شیانو دپاره تعریفونه اخري نه دي. دې قرن کې یو تعریف دی او ممکن بل قرن کې بل تعریف غوره کړي. بیا شعر دغسې یو څه دی لکه ژوند. د ژوند په رابطه وایي چې که ته د هر چا نه پوښتنه کوې چې ژوند څه شی دی، هغه چې کوم ژوند ګوري او کوم ژوند درک کوي او کوم ژوند تېروي همغه وایي چې ژوند همدا دی. دا خبره به هم ډېره کلیشهیي دلته به په کولو ارزي که نه، خو وایي که ته د یو شاعر نه پوښتنه کوې چې ژوند څه شی دی هغه درته وایي چې ژوند یو غزل دی، او که د یو عاشق نه پوښتنه کوې هغه وایي چې ژوند عشق دی، او که د یو هواباز نه پوښتنه کوي هغه درته وایي چې ژوند یو پرواز دی. نو دغه شانتې شعر هم چې دی هغه کم تعریفات چې ورته کتابي تعریفات یو لیکل شوي دي، نو شعر شعور نه اخیستل شوی دی، شعور احساس دی و یا هغه عمیق درک دی چې یو څوک یو هنرمند د خپلې ټولنې نه لري او بیرته چې دغه کم ځکه شعر په دواړو لحاظ وي که وویشي چې د شکل په لحاظ او د محتوا په لحاظ. نو د شکل په لحاظ باندې همغه ردم دی همغه آهنګ دی چې ردیب به لري او قافیه به لري او که آزاد نظمي آهنګ به لري دی هغه د شکل دی او محتوا یې همغه عمیق درک دی د یو شاعر د یو فنکار چې د هغه د خپل ټولنې نه اخیستی دی او بیرته د هغه خپل تفنن کې په خپل فن کې بیرته وړاندې کوي. نو د شعر دپاره هېڅ تعریف نهایي نه دی او زه هم نشم کولی چې په کوم تعریف ګوته کېدم چې دا نهایي دی. پیکار صاحب ستاسو په اند شعر الهي ورکړه ده او که ذهني ځواک؟ دواړه دي. که چېرته موږ ووایو چې یوازې ذهني ځواک دی نو ډېر ځواکمن خلک دي په ذهني لحاظ باندې چې هغه جټ تیاری جوړولی شي، ډېر لوی اختراعات کولی شي، مګر شاعر نه وي خو ذهني ځواک یې ډېر پیاوړی، مګر ځکه وایو چې دا هم الهي ورکړه ده او هم ذهني ځواک دی. مننه پیکار صاحب د ښکلو معلوماتو څخه مو ډېر زیاته مننه. پیکار صاحب مینوال به دې په تمه وي چې ستاسو د خولې څو خواږه غزل به اوري، نو یو څو غزل به درڅخه واوري. نو او که نظم درته ووایم دا به لا خوند وکړي. ښه زه به یو نظم ووایم، دا نظم مې مخکینی دی. زه او ته ګرانې اوس خو زه انجام یم ته آغاز یې، زه څرګند یم ښکاره یم ته راز یې، زه د مرګ خواته روان یم او رکېږم ته د نوي ژوندانه نوی انداز یې، زه پوهېږم چې زه څوک وم او ته څوک وې، ګرانې مونږه د یوه چمن ګلانو، مونږه دواړه د یوې نغمې سرونه، مونږه دواړه د ښکلا ترجمانانو، مونږ د حسن په حسینه جزیره کې اوسېدلو، ته تصویر وې زه هنداره، د خپل ذات په لټون دواړه ګرځېدلو، زه مزل ومه او ته وې زما لاره،
واه ډېر ښه د ژوند نښې نښانې مو را پیدا کړې تېرې هېرې زمانې مو را پیدا کړې د ښکلا او محبت ورک داستانونه ډېرې ورکې یارانې مو را پیدا کړې زبردست یا چې د خپل تخلیق جواز مو را پیدا کړ فلسفه د محبت مو را پیدا کړه چې خالق مو په ځانونو کې محسوس کړ سلسله د حقیقت مو را پیدا کړه مونږ دواړه مینان د یوه بل شو مونږ دواړه غلامان د یوه بل شو دا په دا چې ته ډیوه شوې زه پتنګ شوم مونږ دواړه فدایان د یوه بل شو زه ایره شومه د شپې په بڼه خور شوم ته رڼا شوې ته د لمر په څېر خوره شوې زه د غره په بڼه ودرېدم پر ځمکه ته د عشق د سمندر په څېر خوره شوې د خزان په طلایي غوندې موسم کې د خزان په طلایي غوندې موسم کې بلبلان چې زمزمه د فراق وایي دغه سور او سوز زما او ستا اروا ده چې رباب کله نغمه د فراق وایي له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو سره ورک شو سره بیل سره پناه شو لکه تخم سره بیرته را زرغون شو د ښایست په کائنات کې را پیدا شو زه په رنګ کې را پیدا شوم ته په نور کې دواړه ودرېدو د حسن په حضور کې زه د میو په پیاله کې مدهوشي شوم ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې زه د ګل له خوشبویۍ سره پریشان شوم ته شبنم شوې په ګلابو کې ویده شوې زه د سوز او سرور سوزنده څپه شوم ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې نن چې مونږ بس یو بل سره پیدا کړل په دې منځ کې زمانه د ډېره تیره زمونږ مینه یو هېر شوی غوندې خوب دی تر پیړیو اوږده شپه د ډېره تیره زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه ته لا اوس نوې د ژوند خواته را درومې زه د مرګ خواته روان یم جانانه که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو نو راځه ته مې نغمه زه به دې سوز شم موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو واه ډېر ښه دی ډېر عالي دی پیکار صاحب واه زیات خوند مو ترې واخیستو پیکار صاحب واه غزل در څخه اورو پیکار صاحب ښه غزل به مې یو بل غزل ووایم درته د لمر سترګه ده له شپې نه راوتلې یوه پیغله له پردې نه راوتلې د رنځورې ښکلا سپینه خاموشي ده د نرګسو له وږمې نه راوتلې له رګ رګ نه یې سندرې راوریږي راته ښکاري له ټپې نه راوتلې د هنر له افاقي حسن نه جوړه د تخلیق له کرشمې نه راوتلې دا د تورو غوندې لوی زړونه یې زرې کړل له خدایي سپینې جلوې نه راوتلې دا د تورو غوندې لوی زړونه یې زرې کړل له خدایي سپینې جلوې نه راوتلې سر تر پایه یوه ظریفه سراحي ده سر تر پایه یوه ظریفه سراحي ده د یاقوتو له چینې نه راوتلې څه مرموزه مړه مستي د مړې نشې ده د انګورو له شیرې نه راوتلې بس د بنګو غوندې شنه تر و تازه ده د سپین غر بس د بنګو غوندې شنه تر و تازه ده د سپین غر له شنې درې نه راوتلې څه زبردست دی واه پیکار صاحب واه پیکار صاحب د کوزې پښتونخوا یو شاعر کم عمره شاعر دی نو ډېر زبردست شاعري کوي غزل به زه درته ووایم ډېر ښه والله وایي لږ امتحان که د ایمان وشي نو ښه به وشي په مخامي کې که باران وشي نو ښه به وشي او په دې کندر کندر وطن او باردي فضا کې که چېرته ذکر د جانان وشي نو ښه به وشي نو ښه به وشي او سنگ مرمر که په جماعت کې نوي لمونځ خو کېږي که په یتیم بچي تاوان وشي ښه به وشي نو ښه به وشي د وصال شپه مو بیا په جنګ د سبا کېږي کله نن که یو بجه اذان وشي نو ښه به وشي ډېر ښه نو ښه به وشي ډېر ښایسته و نو پیکار صاحب که دې خوښ یو بل غزل به هم درڅخه واورو بس زه به یو نظم ووایم بیا درته ارشه اوس هغه سوره سندریزه کرشمنه لرم اوس هغه سوره سندریزه کرشمنه لرم اوس هغه تال او ترنم هغه نغمه نه لرم اوس مې د زړه تارونه
تار په تار شکېدلي پراته د شرنګېدلي غزل مسته زمزمه نه لرم اوس مې په زړه کې د صنم د مسکا وږم نشته د چا د یاد هغه حسینه بتخانه ورانه ده اوس د سپوږمۍ او لمر په راز و نیاز کې نه یم شریک اوس د سپوږمۍ او لمر په راز اوس د سپوږمۍ او لمر په راز و نیاز کې نه یم شریک اوس خو له ما سره دا ټوله زمانه ورانه ده واه پیکار صاحب دا بیا ورو اوس مې په زړه کې د صنم د مسکا وږم نشته د چا د یاد هغه حسینه بتخانه ورانه ده اوس د سپوږمۍ او لمر په راز و نیاز کې نه یم شریک اوس خو له ما سره دا ټوله زمانه ورانه ده زه په نړۍ کې بې ارزښته او ناچله سکه زه په نړۍ کې بې ارزښته او ناچله سکه د خپل تقدیر د خپل سپیره تقدیر په لاس کې بې قیمته پرته د خپل ورک شوي قام د سوي تاریخ سوې پاڼه د خپل ورک شوي قام د سوي تاریخ سوې پاڼه په خړو خاورو کې نالوستې بې عزته پرته زه د بېوسو او بېکسو بایلل شوې جګړه نه کوم فاتح لرمه نه کوم قهرمان لرمه له خپل اسمان له خپل ځمکې شړل شوی یمه نه مې مکان د اوسېدو شته نه زمان لرمه اوس مې د رنګ او رڼا ټولې جزیرې ورکې کړې اوس د تیاره تیاره وختونو په تالاب کې اوسم اوس زما یاد د چا په خوا او په خاطر کې نشته هیر شوی خوب یم په هیر شوي اضطراب کې اوسم اوس مې د خیال میخانه توره هدیره د آشنا هغه مستی هغه ساقي او هغه جام نه لري زه اوس د کوم احساس له مخې ترانه ووایم اوس مې سندره بې مقصده د پیغام نه لري ډېر عالي و پیکار صاحب ډېر عالي و مننه پیکار صاحب دا چې د خپرونې وخت ګورو نو مخ په خلاصېدو دی که په دې وروستیو کې د هیله ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ته کوم پیغام لري نو مهرباني د هیلې تلویزیون اول خو ډېر خوشحاله شوم چې د هیلې په نوم باندې د پښتني مطبوعاتو یا د افغاني مطبوعاتو په بڼ کې یو بل ګل وغوړېده د هیلې تلویزیون آغاز د مبارکي او بس لیدونکو ته نور څه ووایم خو لیدونکو ته پکار دي چې یو بل سره مینه وکړي ډېر زیاته مننه پیکار صاحب دا چې زموږ بلنه مو ومنله او موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ ډېره مننه تاسې نه مننه ژوندی اوسئ چې دلته راغلی زحمت مو وکړ د هیله ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا و د عبدالله پیکار صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بله بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا اجازه اخلم د لوی الله په امان